د پاکستانی فوز ویان احمد شریف یو خبري غونډه کړې په کوم کې چې دوی د ملک دننه او بهر صورتحال باندې خبرې اترې کړې دي. دوی په دغه خبري غونډه کې سویل دي غتا سره په دغه نینې ویډیو کې شریکوم. د پاکستانی فوز ویان احمد شریف په خپل خبري غونډه کې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان حکومت سره هر قسمه مرسته او ملاتړ کوي. د طالبانو حکومت پاکستان سره یعنی د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو کې څه قسمه مرسته نه کوي بلکې د طالبانو مرسته ټي ټي پی ته حاصله ده او دغه تحریک طالبان د افغانستان نه کنټرول کیږي او په پاکستان کې ترخګری خوري. دوی ویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په دغه نږدې وخت کې کومې د ترخګری پیښې شوې دي د هغه غاړي پیڅې د افغانستان سره ملاويږي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت سره پاکستان هر وخت د مرستې هڅه کړې ده خو د هغوی په بدل کې افغانستان حکومت کله د تحریک طالبان پاکستان له افغانستان کې پناه ورکړې ده او هغه زینه یې را لګي او پاکستان کې په ترخګری خوري. په خصوصي توګه باندې دوی د خیبر پختونخوا شانګلې بشام ذکر وکړو او وایي چې هلته کوم 15 چینی انجینیرز په ځانمرګي برید کې وجل شوی وو. دغه ځانمرګي تعلق د افغانستان سره وو او د پیښې پلان په افغانستان کې تیار شوی وو. د پاکستانی فوز ویان احمد شریف د تجارت په اړه وی د افغانستان سره د دوی تجارت نن هم روان دي. دوی د تجارت نه بلکې د سمګلینګ خلاف دي. دوی وی چې په خوا به د افغانستان نه خلک بغیر د پاسپورت او ویزې تلل راتلل خو قانوني اسناد لازمي ګرځول شوی دي ځکه چې د یو ملک نه بل ملک ته د ویزې او پاسپورت بغیر تګ نشي کولای. خو افغانستان حکومت د دوی سره دا نه مني چې پاسپورت او ویزا لازمي شي. دوی دا هم وایي چې اوس هم په اس سی کارډونو په پی او آر کارت او په غیر قانوني توګه باندې افغان کډوال په پاکستان کې موجود دي. یو خبريال د دوی نه پوښتنه وکړه چې افغانستان سره په پوله خردار تار لګیدل دي بیا څنګه تر هغه پاکستان ته راځي. دغه په جواب کې د پاکستان فوز ویان احمد شریف وایي چې د افغانستان سره 2611 کیلومتره اوږده پوله ده یعنی بارډر دی او دغه پوله په اوچتو غرونو درو او په سختو ځایونو باندې مشتمل ده. عمره غټي پوله سارنه کول ډیر مشکل دي. دوی مثال ورکړو چې امریکا ډیر مخکې هواد دي دغه سره ټیکنالوژي وسایل هر څه شته دي خو د مکسیکو سره چې دغه کوم پوله ده پغه باندې هم سمګلینګ او غیر قانوني توګه باندې خلک اوړي. دوی په دې حواله سره دا هم ویل چې سمو د مخ کې 70 خګرو دغه خردار تار د کټکولو کوشش کول په کوم باندې چې د پاکستان فوز چارواکو په هغه تران ځان سره انګیج کړل په باندې ډزې وکړي او هغه کسانه منې کړل چې پاکستان ته را داخل شي یا پاکستان ته راننوزي. دوی وی چې دا څنګه ده چې دغه خردار تار سفیده نشته ده. احمد شریف ویل چې هغوی د طالبانو حکومت نه کومه تموي هغه پورا نشوي او طالبان یې بیا خبردار کړی دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پر ځای نه دي او هغوی پر ضد د عملیاتو کړي خو د طالبانو حکومت د عملیاتو پر ځای باندې ورسره مرسته کوي. دوی دا هم ویل چې دغه خبرې د دوی سره پاخه شواهد دي او دغه شواهد یې افغان عبوري حکومت ته وړاندې کړي هم دي او په دې ورته احتجاج هم دوی کړی دی خو د دوی د تحریک طالبان پاکستان پر ضد نه عملیات کړي دي او نه کوي. د افغانستان سره تعلق لرونکي یو خبريال بلال سرور ویلي دي چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ سفارتي تعلقات بالکل د نشټ برابر دي. بل خو د پاکستان لخوا افغانستان ته ویزې نه لګيږي او د افغانستان نه پاکستان ته ویزې نه لګيږي خو د افغانستان نه پاکستان ته کومې ویزې لګيږي او د چا ډیر زیات اثر رسوخ وي مطلب دغه تعلقات وي چې په یا باندې د غوي خلکو ویزې لګيږي د عام خلکو ویزې ډیر زیات په مشکله باندې یا بخینه لګي. ادنه علاوه انټرنیشنل خبريالان پاکستان ته راغلي او هغه غوښتل چې افغانستان ته لاړ شي او حالت معلوماتو کې چې خلک د حکومت له څومره مطمئن دي. دوی د پاکستان نه افغانستان ته دغه ویزې لګولې خو د دوی ویزې نه لګېدې. هغه وجه دا ده چې سفارتي تعلقات د دوه ملکونو ترمنځ ډېر زیات کمزوري شوي دي. دین علاوه احمد شریف دا هم ویل چې په مارچ میاشت کې پاکستانی فوز افغانستان کې دننه د تحریک طالبان پاکستان پټ ځایونه بنخ کړل او هغه سره چې کوم دی الته دوی کاروایی وکړه او هغه ځایونه ورلا وښتي دی په کې ډېر کامیاب اپریشن شوه دی. دوی دا هم ویل چې څوک هم د پاکستان خلاف کار کوي وسله راخلي یا انتشار خوري دا غوي سره به بالکل خبره اترې نه کیږي او نه به دا غوي سره سکه ډیل کیږي کاغه پی ټی آی وی او کاغه ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان وی.
په نننی دغه ویډیو کې هم دومره، بیا به ملاویږو د الله په امان.